زما سره سخه زاړه د منډې وهلو بوټان دي. صحیح ده. I have dirty old running shoes. The beautiful little kids went to school. مونږ داسې نشو ویلی چې the little beautiful kids went to school. هغه فقره بیا غلط راځي ځکه چې little د beautiful نه مخکې نشي راتلی. It's a great big old round white Korean plastic coffee cup. صحیح ده. I have a red big ball. زما سره یو سور غټ بال دی. د ترتیب مطابق اول به سایز راځي او بیا به کلر راځي. صحیح ده. نو صحیح فقره به څنګه راځي؟ I have a big red ball. زما سره یو غټ سور بال دی. Canada is a nice large country. موږ داسې نشو ویلی چې Canada is a large nice country. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي. د دې نه مخکې مونږه د پارټ نمبر 15 پوری آلریډي کړي دي. که چا تر اوسه پوری زاړه پارټس نه یې کتلي نو مهرباني وکړئ زمونږ پیج ته چې تاسو لاړ شئ نو هلته کې به ویډیوز سیکشن کوم ځای کې را پیدا کړئ او په هغه ویډیوز باندې چې تاسو کلیک کړئ نو په هغې کې به تاسو ته ټول ویډیوز چې کوم مونږه د مخکې نه ګرامر کړی دی، ټول ټینسز کړي دي، ډایرکټ انډایرکټ کړي دي، بیا مونږه پارټس آف سپیچ کړي دي، د ګرامر ډېر قسم رولز هم مونږ کړي دي. نو تاسو ته به دا ټول ویډیوز ښه په ترتیب کې ښه په اسانه باندې میلاو شي. صحیح ده. او نن زمونږ دی پارټ نمبر 16 او په پارټ نمبر 16 کې به مونږ کوو د adjectives order په باره کې. نو دا ډېر اهم لیسن دی. تاسو ټولو ته په غور سره غوږ کېدوئ. صحیح ده. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن لا adjectives order. اول خو په یو دوه خبرو باندې ځان پوه کړئ چې کوم د adjectives order دی نو دا ډېر زیات اهم دی. صحیح ده. ځکه چې مونږ به فقره په یو خاص ترتیب کې لیکو. مونږ ګډ وډ ټکي نشو لیکلی ځکه چې د هغه فقرې بیا هیڅ مطلب نه وي او هغه ګرامیټیکلی غلط راځي. نو تاسو زما خبرو ته په غور سره غوږ کېدوئ او چې زه درته څه لیکمه نو دا په خپل ذهن کې کېدوئ او ځان له نوټس جوړ کړئ. صحیح ده. ښه نو اوس چې زه کله تاسو ته د adjectives order په باره کې ویم نو دا به تاسو ته ګران ښکاري خو دا ګران نه دی. تاسو که ټول ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو انشاءالله تاسو ته به بیا په اخره کې دا ډېر اسان ښکاري. صحیح ده. ښه نو د adjective order ولې ضروري دی؟ ځکه چې په ځینې سنټنسز کې مونږه د یو نه زیات adjective استعمالو. هغه دوه adjectives هم کیدی شي، درې هم کیدی شي، څلور هم کیدی شي. صحیح ده. نو ترتیب پکار دی بیا هلته کې. اوس ګرامیټیکلی ترتیب دا ترتیب پکار دی. که فرض کا په یو سنټنس کې د یو نه زیات adjectives راغلي نو په هغه سنټنسز کې به بیا مونږ هغه adjectives ته ګورو چې کوم adjective مونږ ته د څه په باره کې انفارمیشن راکوي، هغه مونږ ته د څه په باره کې وایي. صحیح ده. نو مونږ به بیا دې ترتیب ته ګورو او هغه به بیا په خپل خپل ځای کې لګو. صحیح ده. اوس په دې کې زیات څیزونه ما تاسو ته کله چې مونږ د adjectives اولنې لیسن کوو نو په هغې کې ما تاسو ته دا ویلي دي. صحیح ده. نو تاسو ته به لږ اسانه وي. په ترتیب کې به د ټولو نه مخکې اول راځي quality او یا زمونږ opinion. دا به نمبر 1 وي چې کوم adjective مونږ ته د quality یعنی د خصوصیت یا د معیار په باره کې د یو څیز معیار یي که نه د هغې په باره کې مونږ ته وایي او یا زمونږ رایې هغه زمونږ opinion یي نو هغه adjective به همیشه د ټولو مخکې راځي. هغه به په فقره کې د ټولو نه مخکې لګي په adjectives کې. صحیح ده. مثال په طور مونږ وایو چې delicious یعنی ذایقه دار، خوندور یعنی delicious food. صحیح ده. ذایقه دار فود. نو کله چې مونږ وایو چې یو څیز ذایقه دار دی نو دا مونږ د هغې یا خصوصیت بیانو یا زمونږ رایې ده ما ته هغه ذایقه دار ښکاري، ما ته هغه خوندور ښکاري. صحیح ده. نو دا ټکې به بیا دا adjective به بیا په فقره کې د ټولو په اوله کې راځي. صحیح ده. یا مونږ وایو چې beautiful یو څیز ښکلی دی نو که فرض که زه ویم چې یو څیز ښکلی دی beautiful دی نو هغه خو زما خپله رایې ده که نه، هغه خو زما opinion دی، ما ته ښکلی ښکاري. کیدای شي بل چا ته ښکلی نه ښکاري نو هغه زما رایې ده. نو هغه هم راځي په کوالټي او یا opinion کې. صحیح ده. یا مونږ وایو چې good یو څیز good دی. صحیح ده. نو یو څیز ښه دی. اوس ښه کوالټي هم کیدی شي او زما رایې هم کیدی شي. کیدای شي ما ته هغه ښه ښکاري. صحیح ده. کیدای شي بل ته ښه نه ښکاري او یا د هغې کوالټي ده چې یو څیز واقعي ښیي.
نو دغه شانتي نور هم ډیر ټکي چې تاسو کم ټکي هم د یو سیز د کوالټي په باره کې وایي یا هغه زمونږ رائے زمونږ اوپینین نو هغه ایجکټیو په فقره کې د ټولو په اوله کې راځي. صحیح ده. په ترتیب کې په دویم نمبر باندې راځي سایز، چې کم یو ایجکټیو مونږ ته د یو سیز یا د یو انسان د هر یو سیز د سایز په باره کې وایي. صحیح ده، چې هغه یو سیز وړوکی دی، لوی دی، غټ دی، صحیح ده، اوږد دی، لوړ دی. نو چې کله هم موږ ته یو ایجکټیو د سایز په باره کې وایي نو هغه به په ترتیب کې په دویم نمبر راځي. صحیح ده. مثال په طور ټال یعنی لوړ، شارټ لنډې، بیگ غټ، دغه شانتي چې هر یو سیز موږ ته د سایز په باره کې وایي. صحیح ده. د دې نه پس په ترتیب کې په دریم نمبر باندې راځي ایج. ایج مطلب عمر، د یو سیز عمر په باره کې مونږ ته وایي. مثال په طور مونږ وایو چې اولډ یعنی څوک بوډای یا زوړی، صحیح ده، یا ینګ یا ځواني، یا مونږ وایو چې یو سیز نیو یعنی یو سیز نوی، نو دا هم دغه ایج په باره کې مونږ ته وایي کنه، نوی سیزي. نو دغه شانتي یا مونږ وایو چې 20 years old یا څوک د 20 کالو یې. دغه شانتي هر یو ټکی چې کم مونږ ته د ایج په باره کې وایي نو په ترتیب په حساب سره به هغه راځي په دریم نمبر باندې. صحیح ده. د دې نه پس بیا راځي شیپ. شیپ مطلب شکل. کم یو ایجکټیو چې مونږ ته د شکل په باره کې وایي، مثال په طور یو سیز یې مثال په طور هغه راوند ګولي، دا خو د هغې د شکل په باره کې وایي کنه، یا سکویري په پښتو کې ورته څلور ګوټه وایي. صحیح ده. یا سرکل یا بالکل دغه شانتي سرکل کې. نو کم یو ایجکټیو چې مونږ ته د شیپ په باره کې وایي نو د ترتیب په لحاظ سره به هغه راځي په څلورم نمبر باندې. صحیح ده. د دې نه پس بیا د ترتیب په حساب سره راځي کلر، رنگ. صحیح ده. چې کم یو ایجکټیو مونږ ته د یو سیز د کلر باره کې وایي، مثال په طور ریډ یو سیز یا سوري یا گرین، شین وي یا بلو، اودي وي، دغه شانتي هر یو کلر، نو هغه به بیا راځي د ترتیب په حساب سره په پنځم نمبر باندې. صحیح ده. بیا د دې نه پس د راځي اوریجن. اوریجن ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو، اوریجن ویل کېږي اصل ته، یعنی یو سیز یا یو انسان اصل کم ځای دی، د کم ځای نه راغلی دی، اول په کم ځای کې یعنی پیدا شوی دی. مثال په طور یا زویمه چې مثال په طور یو سیز دی هغه دی کورین دی. صحیح ده. یو سیز د کوریا جوړ دی یا د کوریا نه راغلی دی، نو د هغې اوریجن بیا څه دی؟ کوریا. نو هغه سیز ته مونږ وایو کورین. یا یو سیز د چاینا نه راغلی نو مونږ هغې ته وایو کنه چاینیز دی. یا یو انسان د چاینایي نو مونږ ورته وایو چې دا چاینیز دی. یا یو سیز د امریکا نه راغلی یا یو سړی د امریکا نه راغلی نو مونږ ورته وایو چې دا امریکن دی. صحیح ده. نو هغه مونږ ته د هغې د اوریجن باره کې وایي. نو دغه شانتي چې کم یو ایجکټیو هم مونږ ته د یو سیز د اوریجن باره کې وایي نو د ترتیب په لحاظ سره به هغه راځي په شپږم نمبر باندې. صحیح ده. د دې نه پس بیا راځي مټیریل. مټیریل مطلب مواد، یعنی یو سیز د کم مواد نه جوړ دی، یعنی یو سیز د ګلاس نه جوړ دی یا یو سیز ګولډ دی. صحیح ده. د سرو زرو دی، د سرو زرو نه جوړ دی. یا مونږ دغه شانتي وایو یو سیز د لرګي نه جوړ دی، ووډن یي. یا مونږ وایو چې یو سیز د پلاستیک نه جوړ نو یو پلاستیک سیز وي. صحیح ده. نو کم یو ایجکټیو چې هم مونږ ته د یو سیز د مټیریل په باره کې وایي نو هغه به راځي په اووم نمبر باندې. صحیح ده. او د ټولو نه اخیری به بیا راځي پرپز. پرپز ویل کېږي مقصد ته. دا هم ما تاسو ته مخکې د ایجکټیو په اولني لیسن کې کړي دي. پرپز ویل کېږي د یو سیز مقصد ته، یعنی یو سیز دی هغه مونږ د کوم مقصد دپاره استعمالو، د هغې پرپز څه دی. صحیح ده. د هغې هدف څه دی. نو مثال په طور سپورټس یعنی ستاسو سره بوټان دي. صحیح ده. مثال په طور نو هغه بوټان خلک د څه دپاره استعمالوي؟ د منډې دپاره استعمالوي. صحیح ده. گیم پکې خلک کوي. نو هغه بیا څه راځي؟ رننګ شوز، یعنی شوز خو ناون دی که نه، نو خو هغه شوز کم هغه ناون چې دی دا مونږ د څه مقصد دپاره استعمالو؟ نو مونږ د رننګ دپاره استعمالو. د هغې مقصد دا دی چې مونږ په دې بوټانو کې منډه ووهو یا پکې مونږ نور گیمز وکړو، سپورټس پکې وکړو. صحیح ده. یا په اتیر لیسن کې ما تاسو له مثال درکړی و کپ. صحیح ده. اوس یو کپ دی نو د هغه کپ پرپز څه دی؟ مقصد څه دی؟ د هغه کپ مقصد دا کېدی شي چې مونږ په دې کپ کې کافي څکلی شو. صحیح ده. یا مونږ پکې چای څکلی شو. نو دغه شانتي دا د هغې پرپز شو. نو پرپز به بیا راځي د ټولو په اخیره کې. نو اوس تاسو دې ترتیب ته وګورئ. صحیح ده. چې کله هم په یو سنټنس کې د یو نه زیات ایجکټیوز راغلي نو مونږ به دې ترتیب ته ګورو چې په هغه ایجکټیوز کې مونږ ته کم یو ایجکټیو د کم سیز په باره کې وایي، او بیا به دې ترتیب ته ګورو چې کم یو سیز به مخکې راځي او کم یو به وروسته راځي. صحیح ده. نو مونږ به بیا هغه مطابق بیا هغه ټول ایجکټیوز په فکر کې لګو په دې ترتیب سره.
اوس دا ښکاري خو ګران، صحیح ده، خو دومره ګران نه دی ځکه چې دا خو اوس 8 قسم ایجکټیوز ما تاسو ته ووایي، صحیح ده، خو په یو سنټنس کې خو موږ 8 ایجکټیوز نه استعمالوو که نه، دا ډېر عجیبه ښکاري. نارملی په سنټنس کې به زیات نه زیات 2 ایجکټیوز راشي یا به 3 ایجکټیوز راشي یا زیات نه زیات 4 به راشي. نو هغه 2 3 یا 4 ایجکټیوز به هم تاسو دې اړر ته ګورئ چې کم یو به مخکې راځي او کم یو به وروسته راځي، صحیح ده، دا یو مین پوینټ دی. اوس زه صرف دا ټول ایجکټیوز په یو سنټنس کې استعمالول غواړم ستاسو د پوهېدو دپاره، صحیح ده. نارملی داسې فقرې ډېرې کمې راځي، خو زه صرف ستاسو د پوهې کېدو دپاره په یو سنټنس کې دا ټول استعمالول غواړم. که تاسو ته یاد شي په اولني لیسن کې ما تاسو له د کپ یو اگزامپل درکړی و، صحیح ده. اوس فرض که زه یو د کپ په باره کې خبره کوم او د هغې په باره کې انفارمیشن ټول در کوم چې دا څه قسم کپ دی، نو فرض که زه ووایم چې it's a great big old round white Korean plastic coffee cup، صحیح ده. نو دا یو سنټنس دی. اوس تاسو وګورئ په دې سنټنس کې ټولو ته په دې کې ما تقریبا دا ټول ایجکټیوز استعمال کړي دي. اوله ما ویلي چې it's a great یعنی دا یو زبردست. اوس great زما اوپینین دی که نه، دا زما رای ده چې دا ډېر زبردست کپ دی، یا د هغې کوالټي هم کیدی شي چې دا ډېر زبردست کپ دی. اوس د دې نه پس بیا ما ویلی دی چې بیگ. اوس بیگ مونږ ته د څه په باره کې وایي؟ د سایز په باره کې وایي. او بیا د بیگ نه پس ما بیا ویلی دی چې اولډ مونږ ته وایي د هغې د ایج په باره کې چې دا څومره د دې عمر څومره دی، نو اولډ دی یعنی ډېر زوړ دی، صحیح ده. بیا د هغې نه پس ما ویلی چې راوند مطلب ګول دی. نو اوس تاسو وګورئ راوند ګول مونږ ته څه په باره کې وایي؟ د شیپ په باره کې، د هغې د شکل په باره کې. بیا د هغې نه پس ما ویلی دی چې وایټ مطلب سپین. نو سپین مونږ ته د څه په باره کې وایي؟ د کلر په باره کې وایي. بیا د هغې نه پس ما ویلی چې کورین. اوس کورین مونږ ته د څه په باره کې وایي؟ د هغه کپ د اوریجن باره کې وایي. او بیا د هغې نه پس ما ویلی چې پلاستیک. اوس پلاستیک مونږ ته د څه په باره کې وایي؟ د هغه کپ د مټیریل باره کې وایي. او بیا د هغې نه پس ما ویلی چې کافي. اوس کافي کپ مونږ ته د څه په باره کې وایي؟ چې د هغه کپ پرپز څه دی، صحیح ده. نو د هغه کپ پرپز دا دی چې په هغې کې خلک کافي څکي. اوس دا ټول ما په یو سنټنس کې استعمال کړل، صحیح ده. it's a great big old round white Korean plastic coffee cup، صحیح ده. نو تاسو به اوس دې ترتیب ته ګورئ. نو ما په دې ترتیب باندې دا ټول ټکي ټول ایجکټیوز په یو سنټنس کې لګولی دي. نو دا اوس صحیح ترتیب دی. اوس دا ترتیب زه ګډ وډ کولی نشم. زه دا نشم ویلی چې it's a round old great Korean white plastic cup، صحیح ده. نو هغه فقره بالکل غلطه راځي. ترتیب به هم دا چې دا ما راته کم لیکلی دی او دا ترتیب مونږه نشو ماتولی، همیشه به هم دا ترتیب راځي. ښه اوس زه تاسو له یو څو اگزامپلز در کوم. Example number 1. The beautiful little kids went to school. ښکلي واړه ماشومان سکول ته تللي وو. نو اوس تاسو وګورئ په دې کې ما څو ایجکټیوز استعمال کړي دي؟ 2 ایجکټیوز استعمال کړي دي. کم ایجکټیوز دي؟ ایجکټیوز هغه ټکو ته ویل کېږي چې کم مونږ ته د ناون په باره کې نور معلومات راکوي. اوس په دې ټایم کې به مونږ ته ایجکټیوز کم معلومات راکړي دي؟ بیوټیفل او لیټل. ښه نو اوس په دې کې وګورئ بیوټیفل زمونږ یو اوپینین دی، زمونږ رای ده. او ماشومان ډېر ښکلي دي، نو دا زما رای ده. کیدای شي بل چاته ښکلي نه ښکاري، صحیح ده. نو زه وایم چې بیوټیفل دا زما اوپینین دی. لیټل ویلی کېږي وړوکي ته، صحیح ده، واړه ماشومان دي. نو دا مونږ ته د هغوی د ایج په باره کې وایي. نو اوس هغه ترتیب په خپل ذهن کې کېدوئ. اول به اوپینین د ټولو مخکې راځي او ایج به د اوپینین نه پس راځي، صحیح ده. نو ځکه دا فقره بیا صحیح ده چې the beautiful little kids went to school. مونږ داسې نشو ویلی چې the little beautiful kids went to school. هغه فقره بیا غلط راځي ځکه چې little د beautiful نه مخکې نشي راتلی، ځکه چې age د opinion نه مخکې نشي راتلی، صحیح ده. Example number 2. I have dirty old running shoes. زما سره سخه dirty سخه old زاړه running د منډې وهلو shoes بوټان دي. زما سره سخه زاړه د منډې وهلو بوټان دي، صحیح ده. نو اوس دې فقرې ته تاسو وګورئ په دې کې موږ څو ایجکټیوز استعمال کړي دي؟ 3 ایجکټیوز استعمال کړي. کم dirty مطلب
سخا. صحیح ده. اوس سخا دا زما اوپینین دی، دا زما رائے ده چې دا بوټان سخا دي. د دې نه پس ما ویلي اولډ. اولډ په دې ټایم کې مونږ ته د هغه بوټانو د ایج په باره کې وایي، ځکه چې هغه زاړه بوټان دي نو د ایج په باره کې مونږ ته وایي. او بیا د هغې نه پس ما ویلي چې رننګ شوز. اوس رننګ شوز دا هغه پرپز دی. کم ایجکټیو دی؟ پرپز. صحیح ده. ځکه چې دا مونږ ته د هغه بوټانو د مقصد باره کې وایي چې هغه بوټان به د څه مقصد دپاره استعمالیږي، نو هغه د رننګ دپاره استعمالیږي. نو رننګ هم په دې ټایم کې as an adjective استعمال شوی دی. صحیح ده. نو درې adjectives دي: dirty, old, running. اوس د دې ترتیب ته وګوره چې دا ما صحیح لیکلی او که نه. dirty دی opinion، old دی age او running دی purpose. نو دا ترتیب بالکل صحیح دی ځکه چې تاسو هغه ترتیب ته وګورئ. نو opinion به د ټولو مخکې راځي، بیا age د opinion نه پس راځي، او بیا purpose adjective د ټولو نه وروسته راځي. دا ترتیب هم مونږه ښه صحیح لیکلی دی. Next example. Canada is a nice large country. Canada یو ډیر ښه غټ ملک دی. نو اوس تاسو وګورئ په دې کې ما څو adjectives استعمال کړي دي. 2 adjectives استعمال کړي دي: nice او large. اوس nice زمونږ opinion دی، دا زمونږ رائے ده چې مونږ ته کینیډا ډیره ښه ښکاري. کیدای شي بل چاته ښه نه ښکاري، خو دا زما اوپینین دی، دا زما رائے ده. صحیح ده. نو نایس پکې راغی اوپینین. د دې نه پس ما ویلي چې لارج کنټري. اوس لارج مونږ ته د هغه ملک د سایز په باره کې وایي. اوس د ترتیب مطابق اوپینین اول پکار دی او سایز د هغې نه بعد پکار دی. صحیح ده. نو مونږ دا فقره بالکل صحیح لیکلې ده: کینیډا از ا نایس لارج کنټري. مونږ داسې نشو ویلی چې کینیډا از ا لارج نایس کنټري، هغه فقره بیا غلط راځي. صحیح ده. لارج خو سایز دی، سایز د اوپینین نه مخکې نشي راتلی. ښه، اوس مونږه لږ شانتې نور پریکټس کوو. صحیح ده. نو په دې پریکټس کې به زه تاسو له یو څو اگزامپلز در کوم او تاسو به په هغې کې د هغې ترتیب ته ګورئ او ما ته به وایئ چې دا ترتیب صحیح دی او که نه، او یا مونږ به څنګه دا لیکو. صحیح ده. نو example number 1. She is a tall British woman. هغه یو لوړه برټش ښځه ده. نو اوس تاسو ما ته ووایئ چې په دې کې ما څو adjectives استعمال کړي دي. 2 adjectives او هغه کم یو دی؟ tall او British. اوس tall مونږ ته د څه په باره کې وایي؟ د سایز په باره کې وایي، د هغه ښځې د سایز په باره کې وایي. tall لوړ. صحیح ده. او دویم نمبر adjective دی British. دا مونږ ته د هغه ښځې د origin باره کې وایي چې هغه ښځه د کم ځای ده. صحیح ده. هغې origin څه دی. نو اوس تاسو وایئ چې دا فقره ما صحیح لیکلې ده او که غلطه لیکلې ده. د ترتیب مطابق she is a tall British woman. بالکل صحیح ده ځکه چې د ترتیب مطابق سایز به اول راځي او origin به د هغې نه پس لګي. صحیح ده. example number 2. I have a red big ball. زما سره یو سور غټ بال دی. اوس تاسو ما ته ووایئ چې په دې سنټنس کې ما څو adjectives استعمال کړي دي. 2 adjectives. کم adjectives؟ red مونږ ته د څه په باره کې وایي؟ د noun د color په باره کې وایي. او big دویم نمبر adjective دی او هغه مونږ ته د څه په باره کې وایي؟ د noun کم چې بال دی د هغې د سایز په باره کې وایي. اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې د دې ترتیب ما صحیح لیکلی دی، دا فقره ما صحیح لیکلی ده او که نه. نه، دا غلطه ده ځکه چې د ترتیب مطابق اول به سایز راځي او بیا به کلر راځي. صحیح ده. نو صحیح فقره به څنګه راځي؟ I have a big red ball. زما سره یو غټ سور بال دی. صحیح ده. example number 3. I got a gold new watch. ما د سرو زرو نوی ګړۍ اغستی ده. صحیح ده. I got a gold new watch. اوس اول خو ماته دا ووایئ چې په دې سنټنس کې څو adjectives استعمال شوي دي. 2 adjectives استعمال شوي دي. کم adjectives دي؟ gold او new. gold مونږ ته د هغه څیز یعنی د هغه noun د material باره کې وایي چې هغه د کم material نه جوړ دی، د کم مواد نه جوړ دی. صحیح ده. نو هغه مواد څه دی؟ gold. او دویم نمبر adjective پکې کم یو استعمال شوی دی؟ new.
او نیو مونږ ته د ایج باره کې وایي، یعنی یا زوړ دی یا نوی دی، صحیح ده، د هغې د عمر په باره کې مونږ ته وایي. نو اوس تاسو ما ته ووایئ چې د دې ترتیب چې کوم ما لیکلی دی په سنټنس کې دا صحیح دی او که دا غلط دی. دا غلط دی ځکه چې د ترتیب مطابق ایج به اول راځي او مټیریل به وروسته راځي، صحیح ده. نو صحیح فقره به بیا څنګه راځي؟ I got a new gold watch. صحیح ده. ښه، example number 4. My brother has black long hair. زما د رور تور اوږده ویښته دي. نو اوس تاسو ووایئ چې په دې سنټنس کې څو ایجکټیوز استعمال شوي دي. 2 ایجکټیوز کم کم دي؟ بلیک چې کوم مونږ ته د کلر په باره کې وایي، او لانګ چې کوم مونږ ته د سایز په باره کې وایي. نو اوس تاسو ما ته ووایئ چې په دې سنټنس کې دا مونږ د ایجکټیوز دا ترتیب صحیح کړی دی او که غلط؟ دا غلط دی ځکه چې د ترتیب مطابق اول به سایز راځي او بیا به کلر راځي. نو صحیح فقره به بیا څنګه راځي؟ My brother has long black hair. Last example. This is a cute little white puppy. دا یو ښکلی وړوکی شانتې سپین سپی دی. پپی ویلی کېږي چې کوم هغه وړوکی غونتې سپی نه وي، ډېر ښکلی وړوکی غونتې، هغې ته پپی ویلی کېږي، صحیح ده. اوس تاسو ما ته ووایئ چې په دې سنټنس کې څو ایجکټیوز استعمال شوي دي. 3 ایجکټیوز کم کم دي؟ کیوټ، کیوټ ویلی کېږي یعنی ښکلی غونتې، صحیح ده. نو دا زمونږ څه شی دی؟ اوپینین دی، صحیح ده، زمونږ رای دی چې هغه ښکلی دی. د دې نه پس بیا دی لټل، لټل ویلی کېږي وړوکي ته. اوس وړوکی مونږ ته د هغه سپي د ایج په باره کې وایي، د هغې د عمر په باره کې وایي چې هغه وړوکی دی یعنی لا بچی دی، صحیح ده. او بیا دی وایټ، وایټ مونږ ته د کلر په باره کې وایي. اوس تاسو د ترتیب ته وګورئ د دې سنټنس چې دا ما په صحیح ترتیب کې لګولی دی ټول او که نه. اول ما اوپینین لګولی دی، بیا ما ایج لګولی دی او بیا ما کلر لګولی دی. بالکل دا ترتیب بالکل صحیح دی ځکه چې د ترتیب مطابق اول به اوپینین راځي، بیا به ایج راځي او بیا به کلر راځي. نو دا فقره بالکل صحیح ده چې This is a cute little white puppy. صحیح ده. نو ګوره تاسو به اوس کتلی وي چې دومره ګران نه دی ځکه چې په یو سنټنس کې 2 یا 3 ایجکټیوز استعمالیږي، خو په هغه کې ضروري دا ده چې تاسو به دا ترتیب په خپل ذهن کې ږدئ، کم یو به مخکې راځي او کم یو به وروسته راځي. نو دومره ګران نه دی، دا صرف او صرف پریکټس غواړي چې څومره تاسو د دې پریکټس کوئ. تاسو کله هم داسې فقرې استعمالول غواړئ په اوله کې تاسو سوچ کوئ چې یار دا به مخکې راځي دا به وروسته راځي. نو د وخت سره سره به انشاءالله تاسو ته آسان شي او د دې سره به ستاسو انګلیش ډېر زیات ښه کېږي، ښکلی کېږي به، یعنی پرفیکشن طرف ته به ځي، صحیح ده. نو ورو به ستاسو انګلیش ورسره هم ښه کېږي، صحیح ده. نو دا و زمونږ نننی لیسن د ایجکټیوز په باره کې. د دې سره سره زمونږ د ایجکټیوز په باره کې چې څومره هم لیسنز وو نو هغه ختم شو. دا زمونږ آخري لیسن و د ایجکټیو په باره کې، صحیح ده. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به مونږ ایډوربس کوو. نو ایډوربس هم ډېر زیات ضروري دی چې د چا نه هم ویډیو مس نشي، صحیح ده. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، لایک او شیر د نه هیر نشي او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د الله په امان.